کونړ کې د پاکستاني الوتکې د لوېدلو اصلي علت څه و؟ ایا دغه الوتکه په خپله غورځېدلې وه او که د افغان ځواکونو له لورې ویشتل شوې وه؟ دا ټول معلومات سره د ویډیو تر پایه وګورئ. درنو کتونکو السلام علیکم. که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ. کونړ کې د پاکستان یوه بې پیلوټه الوتکه راغورځېدلې وه چې د کونړ د ولي ویان ویلي وو د دې ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اړوند ګلاب پړي سیمه کې د پاکستان یوه بې پیلوټه الوتکه راغورځېدلې ده. چارواکي وایي دغه الوتکه له ډیورنډ کرښې دې غاړې ته راوښتې وه. د پاکستان حکومت تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځایي چارواکي وایي د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ کې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو د جاسوسۍ یوه الوتکه د افغان ځواکونو له لورې ویشتل شوې ده. افغان ځواکونو د پاکستاني ځواکونو هغه جاسوسي الوتکه ویشتلې ده چې په کونړ کې له ډیورنډ کرښې 800 متره افغانستان ته راوښتې وه. د سلام سرباز په نوم یوې ویبپاڼې لیکلي د پاکستان جاسوسي الوتکه د افغان ځواکونو لخوا وویشتل شوه. دغه الوتکه د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ په پشت سیمه کې راغورځول شوې ده. یاده الوتکه چې د افغانستان خاورې ته راوښتې وه د افغان امنیتي ځواکونو له لورې ویشتل شوې او ځای په ځای راغورځول شوې ده. له بله پلوه داسې خبرونه راغلي دي چې دغه الوتکه له لوېدلو وروسته بېرته پاکستان ته انتقال شوې ده. د امریکا غږ په یو راپور کې راغلي کونړ کې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د پاکستان کشفي طیاره لوېدلې خو وروسته بیا هم پاکستان ته انتقال شوې ده. یوې امنیتي سرچینې چې له امریکا غږ سره یې خبرې کولې وویل هغه الوتکه چې د سرکاڼو ولسوالۍ کمر سر سیمه کې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه رالوېدلې وه بېرته پاکستان ته انتقال شوې ده. سرچینې زیاته کړي دغه ساحه نسبتا له امنیتي ځواکونو څخه لرې ده نو پاکستانیانو خپله طیاره بېرته وړې ده. د کونړ د ولي ویان غني مسم هم د کونړ سرکاڼو په غرونو کې د پاکستان د کشفي طیارې د لوېدو خبره مني خو وایي چې په دې اړه به ډېر معلومات وروسته شریک شي. پاکستاني لوري تر اوسه په دې اړه هېڅ څه نه دي ویلي. خو له دې وروسته بیا ځینې داسې اوازې هم خپرې شوې چې دغه الوتکه د طالبانو له لوري پاکستان ته بېرته انتقال شوې ده.